څو داسې خواره واره دوه شعر او یو غزل ویم چې ارشاد. اوس خو د غم اظهار خندا د زما او اوس خو د غم اظهار خندا د زما اوس چې خوشحاله شم نو وژاړمه ای واه واه اوس خو د غم اظهار خندا د زما اوس چې خوشحاله شم نو وژاړمه نور چې څه غواړم نو تا له غواړم او چې ځان له غواړم نو تا وغواړم ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی. او دې چې اوس د ازغونه بغیر ګل راته نیمګړی ښکاري اوس د ازغونه بغیر ګل راته نیمګړی ښکاري چې مې لیدلې یاره ستا دي اننګي او باڼه اوس د ازغونه بغیر ګل راته نیمګړی ښکاري چې مې لیدلې یاره ستا دي اننګي او باڼه د ټول بېوسه کلیوال محبتونو په نوم د ټول بېوسه کلیوال محبتونو په نوم زه په دې ټول ښار کې ویشم شنه بنګړي او رانجه. ډېر ښه دی یار. غزل مطلب دی چې داسې به نه وایو چې تا ونه کړه ما ونه کړه داسې به نه وایو چې تا ونه کړه ما ونه کړه رښتیا خو دا دی چې د ژوند خبره چا ونه کړه ای واه داسې به نه وایو چې تا ونه کړه ما ونه کړه رښتیا خو دا دی چې د ژوند خبره چا ونه کړه واه او دا چې د یو بل په لیدو نن وارخطا نه شولو دا چې د یو بل په لیدو نن وارخطا نه شولو دا څنګه مینه وه چې زړونو مو درزا ونه کړه. ډېر ښه دی یاره واه دا چې د یو بل په لیدو نن وارخطا نه شولو دا څنګه مینه وه چې زړونو مو درزا ونه کړه. دلته کې هر سړي خپل غم اغستی خپله ژاړي دلته کې هر سړي خپل غم اغستی خپله ژاړي دلته کې یو سړي د بل په غم ژړا ونه کړه. ډېر ښه دی. او زه د خپل عشق په ناکامۍ باندې یار نه ګرموم زه د خپل عشق په ناکامۍ باندې یار نه ګرموم هغه کوله خو نصیب زما وفا ونه کړه. ډېر ښه. زه د خپل عشق په ناکامۍ باندې یار نه ګرموم هغه کوله خو نصیب زما وفا ونه کړه. چا د مذهب چا د پښتو په نامه ولوټلو چا د مذهب چا د پښتو په نامه ولوټلو کومه نخره ده چې په موږ باندې دنیا ونه کړه. ډېر چا د مذهب چا د پښتو په نامه ولوټلو کومه نخره ده چې په موږ باندې دنیا ونه کړه. داسې ښکارېږي چې د زړه مینه دې کمه شوله داسې ښکارېږي چې د زړه مینه دې کمه شوله دا چې د نن راته په تلو تلو کې خندا ونه کړه. ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی. داسې ښکارېږي چې د زړه مینه دې کمه شوله دا چې د نن راته په تلو تلو کې خندا ونه کړه. مقصد دی چې زه یې څنګه ومنم نهاله چې د ژوند وکړلو زه یې څنګه ومنم نهاله چې د ژوند وکړلو چې کوم سړي د محبت هلو خطا ونه کړه. ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی.